السلام علیکم ګرانو کتونکو. د املا په حواله تیر لیکچر چې ما د مت په سلسله کې ستاسو ته وړاندې کو او زه په هغې باندې ستاسو شکریه ادا کوم چې هغه تاسو خوښ کو. څنګه چې ما په هغې کې ویلي وو چې موږ به د پښتو د املا په حواله باندې د 5 نه تر 9 پورې مختصرې لیکچرې تاسو ته وړاندې کوو، ځکه چې د پښتو د املا په باب لا ځینې خلک دا ګڼي چې پښتو ګرانه ده، یا د دې املا ګرانه ده، یا د دې حروف تهجی زیات دي، یا مونږ د دې په حروف تهجی باندې په الف ب باندې نه پوهیږو، دا توري چې دی د دې استعمال څنګه دی وغیره وغیره. دا اشکالات، دا شکوک یا دا خدشات زمونږ طالب علمان او زمونږ عام ولس دا وړاندې کوي. بیا د پښتو چې کومه مروجه املا ده چې موږ ورته د پښتو نوې املا هم وایو، د باړګله املا ورته هم وایو، نو د هغې په حواله دا ویلی کېږي چې یاره دې املا ګرانه کړې ده. اوس دا خو به راتلونکو لیکچرو کې پته ولګي انشاءالله چې دې املا ګرانه کړې نه ده بلکې اسانه کړې ده. د هر ژبې دا اصول دي چې یو د په ژبه کې 2 څیزونه په هغې باندې بحث کیږي، یو ته فونیم ویلی کیږي، بل ته ګرافیم ویلی کیږي. مونږ چې کله خبره کوو اواز، مونږ خبرو کې وباسو اواز، د اواز ته چې کوم دی فونیم ویلی کیږي، فون اواز ته وایي، او ګراف چې کوم دی دا شکل ته وایي. نو مونږ چې کله ژبه وایو د ژبې د لیکلو دپاره مونږ څه شکلونه مختص کوو چې یاره مونږ به د جیم ټکی داسې لیکو، د نون به داسې لیکو، د بې به داسې لیکو، یا دغسې د انګریزۍ الفابیټس دي چې د مختلف ساونډز دپاره، د مختلف فونیمز دپاره هغې ګرافیمز جوړ کړي دي، شکلونه جوړ کړي دي. نو یو ژبه هغه ده چې مونږ یې وایو، یوه ژبه هغه ده چې هغه مونږ لیکو. دا دواړه د ژبې شکلونه دي، هیئتونه دي. نو په دغه سلسله کې مونږ ګورو چې د پښتو مروج حروف تهجی مونږ د هغې نه ابتدا وکړو چې دا مونږ سره څومره دي او کم ټکی مونږ څنګه وایو، ځکه چې ځینې خلک ځینې ټکي په بل انداز باندې وایي. ټکي یا حروف به ورته وایو یا توري به ورته وایو. د توري د حرف دپاره مونږ د توري لفظ استعمالو چې انګریزۍ والا ورته الفابیټ وایي. نو د پښتو الفابیټس، د پښتو الف با، اول دغې طرف ته راځو. نو ګرانو کتونکو مونږ سره دلته ما د پښتو الف با لیکلی دي. زه دا یو ځل تاسو ته ویم چې د دې اندازه تاسو ته وشي. الف ب، پ، ت، ټ، ث، جیم، دا زیم. دې ته ځینې خلک زی وایي، خو دا زی نه ده، دا زیم ویلی کېږي. دا چې بیا سیم، دې سیم ته هم ځینې خلک څې وایي، خو دا سیم دی. ه او خې، بیا دال، ډال مونږ په پښتو کې داسې لیکو، ذال، ری، ړې، زی، ژې، ګې، سین، شین. دې سره یو بل حرف زمونږ د پښتو چې دی نو هغه دی خین. بیا سواد، دواد، توی، زوی، عین، غین، فی، کاف، کاف، گاف مونږ په پښتو کې داسې لیکو. لام، میم، نون. نون پسې مونږ سره په حروف تهجی کې یو ټکی دی نوړ. بیا واو دی او دا هی ده. نو د هی 2 شکلونه دي. دا هی چې کله مونږ په آخر کې د ټکي لګو داسې لګو، کله چې په منځ کې یا ابتدا کې کله مونږ راولو نو داسې دوچشم هی یا چرګی هی ورته وایي. دې ته مونږ وایو معروفه یې، بیا مخصوصه یې، د تانیث یې، د امر یې او مجهوله یې. نو دا زمونږ د پښتو پوره حروف تهجی دي. مونږ سره لومبۍ مسله دا حل کېږي چې د پښتو حروف تهجی 4 دي. 4 یعنی مونږ په خپلو کتابونو کې هم وایو، د خپلو استادانو محترمو نه مونږ هم اورېدلي دي چې د انګریزۍ الفابیټس الف بی چې دي نو دا 6 دي، د هغې اے بی سی دا 6 دي. او د دې نه چې کوم وتونکي اوازونه دي نو هغه اوازونه 46 دي، 46 اوازونه د وباسي. یعنی یو حرف د یو نه زیات اواز وباسي. مثلا لکه مونږ چې کله په انګریزۍ باندې خپل پوهه دغه کوو، زیاتول غواړو، نو مونږ ته پته لګي ګوره دا یو ټکی دی SERES، دا سیریز دی. ما ولیکلو سیریز دې ته ویلی کېږي. دلته که مونږ وګورو نو د دې اس اواز دلته د سین دی او دلته کې بیا د زی دی. نو په یو سپیلنګ کې مونږ ګورو چې لکه یو حرف
یو الفابet اس په یو سپیلنګ کې دوه اوازونه وباسي هغه شپږ څلوېښت داسې جوړیږي که نه. یا سی یو ټکی دی د انګریزۍ، نو کله چې سی پسې اچ راشي نو دا چرته د چی اواز وباسي او چرته چې کم دی دا د کاف اواز هم وباسي. لکه مثلا د هغې یو سپیلنګ دی چرچ که نه، نو په چرچ کې دلته هم سی ایچ او دلته هم سی ایچ دواړه چې کم دی دا د چی اواز وباسي. یو ټکی همدا سی چې کله مونږ ولیکو سینچري، نو په دې کې دا سی چې کم دی دا د سین اواز وباسي په سینچري کې. یا همدا سی چې کله مونږ ولیکو لکه کیټ سی ای ټي کیټ، دلته کې بیا د کاف اواز وباسي. نو داسې یو فونیم چې دی نو یو گرافیم چې دی د مختلف اوازونه وباسي. مونږ سره پښتو کې دا مثالونه د پوهې دپاره ولیکل، ولې چې زمونږ طالب علمان چونکې انګریزۍ سره په دې حواله مخته دي چې په سکولونو کې هم دا او په کالجونو کې هم دا، او د ابتدا نه انګریزي وایي، دغه الفابټس وایي، د سپیلنګز وایي، نو دا ما د پوهې دپاره وویل. دلته په پښتو کې هغسې کیسه نه ده څنګه چې په انګریزۍ کې ده چې شپږ حروف، شپږ الفابټس او شپږ څلوېښت اوازونه. په پښتو کې څلور حروف، څلور اوازونه، یعنی د هر آواز دپاره د هر فونیم دپاره مونږ سره بیل ګرافیم دی، بیل شکل دی. نو زما په خیال چې دی دې ژبه اسانه کړې ده، ګرانه کړې نه ده. مخکې به څه سپیلنګونه مونږ یو شان لیکل، په یو آواز به م لیکلی، لکه مثلا مونږ نن سبا یو دغه لیکو ټکی لیکو داسې چې مونږ کله په دې کې دا مخصوصه یې ولګو چې لکه کړې دا، یعنی مونږ دا ویلی شو چې یاره دا کړې ده، نو مخکې به مونږ دا کړې دا هم په دې یې باندې لیکله که نه. او دغسې چې کوم دی اوس مونږ سره دغې اواز دپاره دا یې ده، او کړی به هم مونږ داسې لیکلو، لکه کار دی کړی دی نو هغې کې به هم دا یې راتله. او دغسې که د کړي د حوالې سره به زمونږ څه خبره وه نو هغه به هم دغسې راتله، نو مونږ سره هغې دپاره مخصوصه یې راغله. اوس د دې پنځو یېګانو ځان له بحث دی، هغه به هم کوو. بیا په دې کې که تاسو ته ښکاري دا ټی چې ده نو دا په اردو کې داسې لیکلی کېږي، دا ډال چې دی نو دا په اردو کې داسې لیکلی کېږي، او دا ړې چې ده نو دا په اردو کې داسې لیکلی کېږي، یعنې همدغه حروف د پاسه پې باندې توی. هو اوس دلته مونږ سره بیا هم په دغه څیزونو کې یو بل ټکی دی نوړ. د نوړ چې دی دا د نون او د ړې د مشترک اواز نه جوړ شوی دی. دا زمونږ په املا کې دی دپاره خپل ټکی مختص شوی دی چې دا په د حروف تهجي په ترتیب کې د نون نه پس راځي. خو دا زه ووایم چې دا اواز په هندی کې هم شته او پنجابی کې هم شته. لکه کله کله مونږ د انډیا کم فلم ګورو نو په هغې کې یو نوم چې رانا پرتاپ سنګ، رانا په اردو کې وایي، نو رانا ورته په پنجابی هندی کې وایي. نو د نوړ دا اواز هغې سره هم شته، لکه مونږ سره دا اواز داسې دی چې راڼه فکرونه، راڼه فکرونه که نه. یا کوڼ مونږ لیکو نن سبا نو داسې لیکو، پخوا به مونږ کوڼ چې دی نو داسې به م لیکلو که نه. کوڼ د نون او د ړې په اشتراک سره به مونږه دا اواز چې دی دا کولو. خو ګوره کونړ او کوڼ دا به دواړه یو شان لیکلی کېدو. اوس مونږ کونړ په دې سپیلنګ باندې لیکو او کوڼ چې دی نو هغه مونږ داسې لیکو. د دې تخصیص وشو که نه چې ویونکې لوستونکې هغه په املا کې دغه نشي ډسټرب نشي، هغه ته څه قسمه ستونزه پیښه نشي. یا دا خیم ټکی دی مونږ سره دا زموږ یو بنیادي ټکی دی د پښتو، یا دا زیم چې دی دا زموږ یو بنیادي ټکی دی، سیم چې دی دا زمونږ د پښتو خپل یو حرف دی، یو زموږ بنیادي ټکی دی. دغسې ګې چې ده نو دا زمونږ یو بنیادي ټکی دی ګې دا، او د دې نه سوا دا یو دا یې ده یو دا یې ده. علا هذا الاختلاف ځینې خلک دا وایي چې د پښتو خپل مخصوص حروف، مخصوص توري چې په هغې کې زیم، سیم، ګې او خینه
او نوړ دا شامل دي او دا پنځه یګانې خو څوک وایي چې نه دا معروفه یې چې دا چونکې په عربی کې هم شته نورو ژبو کې هم شته نو مونږ څلور یګانې د پښتو استعمالولی شو چې دا زموږ خپلې دي به هر حال یا لس ټکي یا 9 ټکي دغه ځان له خبره ده خو د دې ټکو مزید وضاحت سره دا مونږ څنګه استعمالو او په کم ځای کې استعمالو دا هغه ټکي دي دا ما ځکه دلته په دې لیکچر کې تاسو ته را مخکې که چې زمونږ کومه تعلیم یافته طبقه ده کم زمونږ طالب علمان رونه دي نو هغوی دا ګڼي چې پښتو ګرانه ده نو هغه چې ګرانه ورته ښکاري نو صرف په دې 5 حرفونو یا زیات نه زیات 9 حرفونه کا چې په هغې ورته ګرانه ښکاري باقي چې کم حروف دي 28 یا 10 یا یو کم 10 هغه ټول دوی په اردو کې استعمالوي اردو چې دی کله وایي او کله لیکي هم دغه سواد دی هم دغه توی زوی ده هم دغه تی ده او بې ده دا ټول ټکي چې دی په اردو کې په عربی کې په فارسی کې استعمالیږي دا یو څو ټکي چې شکلونه بدل دي لکه ټې ډال ړې بیا نور شو او دغه زیم سیم ګې خین او دا یګانو دا سیریز نو ان شاء الله دا به چې کوم دی پر راتلونکي ویډیو کې د دې یو بل سټیپ په مخې ته راځي او په هغې کې به مزید د دې وضاحت ان شاء الله زه کوم او د ټکو استعمال به پوره په داسې انداز کوو چې هغه ځینې حروف په ځینې ټکو کې په ځینې لفظونو کې استعمال کو او تلفظ یې ومو کو چې تاسو ته اسانه شي ډېره مننه